الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. دنیا کی مسلمان تا اللہ جل شانہ دین ورکڑی دی. دین د چی شنوم دی؟ دین څه ته وایي؟ دین نوم دی د حقوقو د ادا کولو. دین نوم دی د راحت رسولو. دین نوم دی د حقوقو د ادا کولو. دین ویل کیږي راحت رسولو ته. د پلار د پاره دین څه شی دی؟ د اولاد تر پیدا کېدو مخکې د اولاد د پاره ښه مور کتل، د دیندار کور څخه د ښځې انتخاب، د اولاد تر پیدا کېدلو وروسته د اولاد لپاره ښه نوم منتخبول، د اولاد تر لویېدلو وروسته د اولاد صحیح او سالمه تربیه کول، د اولاد تر بالغېدو وروسته د اولاد دپاره د واده بندوبست کول. دا د پلار دین دی. د پلار لپاره د اولاد په باره کې دین دغه احکام لري. دا ټول احکام راحت، نفع او خیر دی دپاره د اولاد. د اولاد دپاره دین د پلار عزت او احترام کول په زندگی کې، د پلار اطاعت او فرمانبرداری کول، مخالفت نه کول په ژوند کې. که پلار چیرې ضعیف سو د پلار خدمت کول، او کله که پلار وفات سو تر وفات وروسته و پلار ته دعا کول، او د پلار د قریبانو سره قرابت پالل. دا د اولاد دین دی. د پلار په حق کې د اولاد دین دا ته ویل کېږي. د همسایه د خپل همسایه سره ښه زندگی کول، هغه نه تنګول، د هغه دپاره د تکلیف اسباب نه پیدا کول. بس دا د همسایه په حق کې دین دی. د اسلام مقدس دین د همسایه سره د همسایه په باره کې دا غواړي.